د سعودي عربستان د دښتو په منځ کې لوی ډبرین غرونه دي. د دې غرونو په اړه ځانګړې خبره دا ده چې په دې باندې د مختلفو حیواناتو مجسمې په ډېر هنر سره جوړې شوې وې. دا مجسمې په دې دښتو کې آخر چا جوړې کړې وې؟ کله چې پرې مفصلي څېړنې وشوې نو په حیرانوونکي ډول داسې حقایق راښکاره شول چې له دې وړاندې پرې هیڅوک نه پوهېدل. نن به تاسو د دوه داسې کشفونو په اړه خبر شئ کوم چې تر موندلو وروسته هم ناڅرګند پاتې دي. نو راځئ چې پیل کړو. نمبر 2 والټ بي د هندوستان په کیرالا ایالت کې واقع دی طلایي معبد یا هم پدماوت سوامي مندر. دا مندر خو له نن څخه تقریبا 1400 کاله مخکې جوړ شوی و، مګر د دې سینګار د ټراول کور پاچاهانو په دور کې له نن څخه 450 کاله وړاندې شوی و. د دې مندر په اړه خاصه خبره دا ده چې په دې کې 15 داسې پټې کوټې جوړې شوي دي کومې چې له څو پیړیو راهیسې نه دي خلاصې شوي، ځکه چې خلک په دې باور دي چې د دې پټو کوټو خلاصول له خطر څخه خالی نه دي. په 2011 کې یو تقاعد شوي نظامي افسر د هندوستان سترې محکمې ته د پټو کوټو د خلاصولو وړاندیز وکړ. دغه 15 کوټو ته د ABCD او E نومونه ورکړل شول او د سترې محکمې په امر سره د کوټو د خلاصولو کار پیل شو. له دغه 15 کوټو څخه بهر د یوې کوټې په یوه دروازه باندې د مارانو زیات ویرونکي شکلونه رسم شوي او دې ته د والټ بي نوم ورکړل شو. دا دروازې له درندې اوسپنې څخه جوړې شوې وې، د کومو خلاصول چې خورا سخت وو، مګر بالاخره کله چې له 15 څخه 4 کوټې خلاصې شوې نو هغه شیان چې دننه پکې موجود وو د هر چا له تصور څخه بهر وو. 4 واړه کوټې له زیوراتو ډکې وې چې په کومو کې د سرو زرو سکې، الماس، قیمتي ډبرې او د سرو زرو دروند هار هم موجود وو. دومره زیاته خزانه له دې وړاندې په هیڅ کوم ځای کې نه ده موندل شوي. 15مه کوټه کومې ته چې د والټ بي نوم ورکړل شوی و هغه تر لکونو هڅو وروسته هم هیچا ونه شول کولی چې خلاصه کړي. خلک په دې باور دي چې په 1913 کې د غلو یوې ډلې د والټ بي د خلاصولو کوشش کړی و، لیکن یو ناڅاپه په هغوی باندې ډیرو مارانو حمله کړې وه. دا ماران له کوم ځایه راغلي دا هیچا ته نه ده معلومه. د دې 4 کوټو له خلاصولو څخه یوه میاشت وتلې وه او کارپوهان د والټ بي د خلاصولو لپاره په پلان اخته وو، لیکن بیا یوه پیښه رامنځته شوه کومې چې ټول په ویره کې وغورځول. تقاعد شوی نظامي افسر چا چې د دې کوټو د څېړلو لپاره وړاندیز کړی و هغه یو ناڅاپه مړ شو. یوازې هغه نه بلکې د سترې محکمې لخوا د جوړ شوي ټیم د یوه غړي مور هم ناڅاپه مړه شوه. د دې پیښو په لیدلو سره خلک وډار شول او د والټ بي د خلاصولو پریکړه یې بالاخره بدله کړه. له تیرو څو پیړیو راهیسې د دې معبد پورې اسراره دروازه تر اوسه تړل شوې ده او دا چې په دې کې دننه څه دي هیچ چاته نه دي معلوم. نمبر 1 کیمل کاروینګز. دا خبره دومره پخوانۍ نه ده کله چې په 2018 کې د سعودي عربستان د صحرا په منځ کې خلکو د غرونو په ډبرو کې د اوښانو نقشونه ولیدل. د حیواناتو دا مجسمې په ډیر مهارت سره د ډبرو په تراش کولو جوړې شوې وې. تر ډیرو کلونو پورې د شګو لویو لویو ډنډونو په د غرونو باندې پرده اچولې وه، لیکن د وخت په تیریدو سره کله چې د شګو ډنډونو خپل ځای بدل کړ نو بیا دغه زړه راښکونکی منظر رابرسیره شو. تر اوسه د دغه سترو مجسمو د جوړولو تر شا کومه موخه نه ده موندل شوي، لیکن څېړونکي په دې باور دي چې دا شاید په کومو وختونو کې د کوچیانو قومونو لپاره د راټولېدو ځای و. لکه څنګه چې دلته هیڅ عضوي مواد ونه موندل شول نو له همدې امله د دې معلومول ډیر سخت وو چې آخر دا شاهکار کله او د څه لپاره جوړ شوی. د ډبرو له تخریب شوو نمونو څخه دا معلومه شوه چې د اوښانو دا مجسمې له نن څخه تقریبا 2000 یا 8000 کاله پخوانۍ دي.
دغه نوي څېړنو کارپوهانو ته ډیر سوالونه پیدا کړل، ځکه چې د جیولوژي پوهانو مطابق دا دښته 1000 کاله وړاندې دښته نه وه، یعنی دا غرونه چې اوس ډیر زیات په شګو کې ډوب شوي دي، کله چې دا شګې نه وې نو معلومه ده چې دا غرونه هم ډیر لوړ وو. نو آخر په دومره لوړوالي کې په دومره زحمت سره دا کار څنګه ترسره شوی، دا پوښتنه لا هم د څېړونکو لپاره یوه ناحل مسله ده. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای پامان.